له افغان ستوري او افغان کپتان راشد خان سره د کرکټ فون نوې مرکه راشد خان چې د افغان شل کلن لیګ بریک ګوګلی بالر دی او د نړۍ په کچه مشهور دی، نوموړی ډیری وخت د داخلي رسنیو سربیره بندنیو رسنیو سره هم مرکې کوي. هغه اوس د شنبې په ورځ د جولای په 16 نیټه د کرکټ مشهورې ویبپاڼې کریک انفو سره مرکه کړې ده. خان په دې مرکه کې پر راتلونکو لوبو 2020 کال نړیوال شلوریز جام 2023 کال نړیوال 500 جام باندې غږیدلی دی. د کریک انفو ریپورټر له راشد خان څخه پوښتنه کوي چې د 2023 میلادي کال نړیوال جام او روان شلوریز نړیوال جام لپاره ستاسو زرین چانس دی. تاسو له خپل کرکټ بورډ څخه غواړئ چې راتلونکي 4 کلونو لپاره ښه راتګ وکړي. افغان ګوګلی ماسټر راشد خان یې په ځواب کې وایي خو رښتیا هم دا زموږ لپاره ستره ننګونه ده. افغان لوبډله ښه ځوانان لري، افغان ځوان لوبغاړي ښې وړتیاوې لري. موږ باید دوی چمتو کړو، لوبغاړي باید ثابته کړي او باید ښه لوبه وکړي. نوموړی خپلې خبرې په دې ډول غځوي: موږ باید دا زده کړو چې څنګه له سترو لوبډلو سره لوبه وکړو. زموږ لپاره د سترو لوبډلو پر وړاندې د لوبغاړو چمتو کول مهم دي. موږ به وښیو چې څومره ښه شوي یو. لوبډله مو د تیر نړیوال 500 جام د پرتلې په درشل کې یو. نوموړی د کریک انفو خبریال ته وایي تاسې زموږ مبارزه د 2019 نړیوال جام کې ولیده او د 2023 نړیوال جام لپاره زموږ تیاری ډیر مهم دی. لوبډله د 2023 کال نړیوال جام لپاره تیاروو. موږ اوس دا ټارګټ کړي چې د شلوریزو نړیوال جام چمتووالی ونیسو. شلوریز جام ته مو تیاری پیل کړی دی. راشد خان وایي ان شاء الله خیل سره وړاندې به ولرو. موږ ښه شلوریزه لوبډله لرو. لوبډله به سخت کار وکړي او ورځ په ورځ به لوبډله خپل پرمختګ ثابت کړي. موږ به په هغه څه فکر نه کوو چې څه مو وکړل، بلکې زموږ فکر او ټینګار به په راتلونکي وي. افغان کرکټ ستوري له کریک انفو ویبپاڼې سره دا مرکه په داسې حال کې کړي چې کابو یوه اونۍ وړاندې هغه د افغان لوبډلې لوبډالمشر وټاکل شو او د ده د ښې لوبډالمشرۍ پر وړاندې د بهرنیو لیګونو لوبول ستره ننګونه ده. که دی له لوبډلې سره ډیر پاتې شي نو نړیوال سوداګریز لیګونه ترې پاتې کیږي او که لیګونه لوبوي بیا نو لوبډله ترې پاتې کیږي. ګورو چې راشد خان د لوبډالمشرۍ د ملي لوبډلې لپاره څومره په دوا کیږي.